السلام علیکم په خیر راغلی زم تاسو روز تاسو منټور محمد ابي نن به مونږه ډیسکس کوو اف ال سټیټمنټ صحیح ده پرون چې کوم دی مونږه ډیسکس کړو اف سټیټمنټ صحیح کوم چې پریویس کلاس وو په هغه سټیټمنټ کې مونږ خبر کړو چې اف سټیټمنټ کې مونږ سمپل یو کنډیشن لګو که کنډیشن زموږ سره ټرو شي نو زمونږ هغه کوم سټیټمنټ چې مونږه په کنډیشن کې لیکلي هغه زموږ سره ایگزیکیوټ شي که چېرته هغه سټیټمنټ زموږ سره کنډیشن زموږ سره رانګ شي نو هغه سټیټمنټ زموږ سره اګنور کی پروګرام صحیح ده او زموږ سره چې کوم فردر مونږ نور کوم خپل سټیټمنټ لیکلي کوم پروګرام لیکلی بس هغه ته کنټرول لاړ شي صحیح ده اوس اف ال سټیټمنټ سره نو که تاسو ګوره پریویس کلاس نه کتل دا کلاس بیا تاسو یقین نه کوم که تاسو پوه شئ چې تاسو سره اف پاته نه شي چې اف سټیټمنټ هم سره ستوي تاسو اول لاړ شئ هغه کلاس واچ کړئ اوس اف سټیټمنټ ستو یا تاسو ته بار هم دلته یو آی بټن نشي هغه کلیک کړئ ډایرکټ اف کلاس په تاسو ولته واچ کړئ صحیح ده د اف ال سټیټمنټ چې کوم دی زموږ سره شری ګوره سمپل اف ال سټیټمنټ هم سره څه دی ګوره دوه ټکي دي اف دی او ایلس دی اف خبره حق زړه ده کوم چې په پریویس کلاس کې ایلس زموږ سره یو نیو کنډیشن راغلی لیټ سپوز پرون ما تاسو ته اگزامپل درکړی چې یاره موږ یو پروګرام رن لیکلی لکه لیټ سپوز اف کنډیشن موږ لګولی وو که نه چې یاره یو سټوډنټ به کالج ته هغه الیجیبل وي چې هغه کالج ته چې کوم دی انټر شي په ګیټ باندې که د هغه سره کارډ وي که سټوډنټ کارډ د هغه څه هغه به الیجیبل چې کالج ته انټر شي خو که سټوډنټ کارډ د هغه څه نه نو دا هم به نه انټر کېږي صحیح ده نه به انټر کېږي اوس په اف ال سټیټمنټ زموږ سره که یو سټوډنټ کارډ نو اوکې کالج ته انټر شي خو که د هغه څه سټوډنټ کارډ ته ورته وایي چې یار ته کالج ته نه شي تر کالج ته چې کوم دی نه الیجیبل ته کالج ته انټر شي ستا څه پته لګي چې ته کوم ځای یې سټوډنټ کارډ نشته ستا هغه آیډنټیټي نشته دی چې ته دې کالج سټوډنټ یې که نه بیا زموږ سره موړ مختیار ډېر زیات امیزینګ کار پکې ګوره بل دې زه په کوم اف ایس ته موږ سمپل یو کنډیشن ورکو اف کې موږ سمپل یو کنډیشن ولګو کنډیشن به ټرو پر هغه اف کوم سټیټمنټ به په بلاک کې هغه کوم سټیټمنټس چې موږ کرلی بریسز کې لیکلي وو هغه به موږ سره رن شو خو که هغه اف سټیټمنټ زموږ سره پال شو نو هغه زموږ سره چې څومره هغه اف سټیټمنټ هغه زموږ سره پال شو صحیح مطلب اګنور به شو هغه پروګرام به اګنور کړو فردر به زموږ کوم پروګرام اګنور مونږ کړو هغه به ایگزیکیوشن سٹارټ شو اوس په اف ال سټیټمنټ زموږ سره داسې چې په اف کې اف سټیټمنټ کې سمپل هغه زړه خبره ده کنډیشن ولګو کنډیشن ټرو شو نو زموږ سره چې په اف کې مونږ کوم سټیټمنټ لیکلي هغه زموږ سره رن شي خو که کنډیشن پال زو نو بیا به زموږ سره ایلز مونږ لیکو په ایلز کې بیا کنډیشن لیکو نو بیا چې اف زموږ سره پال زو نو بیا به زموږ سره چې کوم پروګرام دی کوم ایگزیکیوشن دغه په ال سټیټمنټ کې ایلز باندې کې په ایلز بلاک کې چې کوم سټیټمنټ هغه به زموږ سره ایگزیکیوټ کیږي صحیح ده دا تیوري تاسو وګورئ سمپل ګورئ ساینټیکس سره د ځینې this is the another form of if statement that if statement is another form that is used for making two-way decision the two-way decision د لپاره موږ یوز کوو دا ټول تاسو دا وګورئ صحیح ده if statement can give relationship between ټوله قصه راکړه زموږ سره یو سټیټمنټ چې کوم دی هغه ټرو شو نو ایلس ته بیا ضرورت نشته او که اف سټیټمنټ زموږ سره پال زو نو بیا به ایلس چې کوم دی هغه ایگزیکیوټ کېږي ساینټیکس سره ګوره موږ سمپل اف سټیټمنټ ولیکو اف چې کوم سټیټمنټ دی په هغې کنډیشن موږ ورته ورکړو نو که چې زموږ سره دا اف سټیټمنټ کنډیشن ټرو شو نو په دې کې دننه چې کوم زموږ سټیټمنټ دی چې سټیټمنټ موږ سره یو دی نو هغه سمپل به هغه سټیټمنټ زموږ سره رن شي او ایلس به زموږ سره پروګرام اګنور کړي صحیح ده خو که چېرته دا کنډیشن پال شو نو بیا به چلو شي دا ایگزیکیوشن چې کوم دی پروګرام هغه به زموږ سره په ایلس سټیټمنټ باندې وشي صحیح ده what syntax 2 دی و in case of multiple or multiple or block of statement زموږ سره multiple مطلب د یو نه زیات statement وي په یو بلاک کې لکه اف بلاک کې زموږ سره دا اوس ګوره multiple statement 1 دی 2 دی m دی صحیح ده نو دا زموږ سره فرست بلاک شو او اکثر زموږ سره لکه مطلب دا یو کنډیشن د لپاره موږ خبره وکړه د ملټیپل کنډیشن د لپاره موږ څنګه اف ما ولګو کنډیشن مې ولګول صحیح ده اوس که چېرته دا اف سټیټمنټ کوم کنډیشن ما لګول دا زموږ سره ټرو شو نو دا څومره سټیټمنټ چې موږ دلته پرې کرلی بریسز کې لګول دي د اف لپاره کوم سټیټمنټ موږ لګول دي هغه زموږ سره ایگزیکیوټ شي او ایلس سټیټمنټ به اګنور کړي خو که چېرته اف سټیټمنټ زموږ سره پال شو نو ایگزیکیوشن چې کوم دی پروګرام هغه به ایلس ته راشي په ایلس کې چې دننه کوم بلاک اف سټیټمنټس دی هغه زموږ سره رن شي ګوره د دې فلو چارت باندې تاسو ځان پوه کړئ ګوره په دې کې دا زموږ سره په مینس کې کنډیشن لیکل دي اوس زموږ سره که چېرته دا کنډیشن ټرو شو نو اف سټیټمنټ به کال شي نو ګوره بلاک ونه لیکل دي او که چېرته دا کنډیشن فال شو دا کنډیشن د اولنی پال شو نو ایگزیکیوشن به په سیکنډ بلاک 2 باندې کوم ته چې موږ دلته ایلس وایو په هغې باندې به ایگزیکیوشن وشي راځو پروګرام ته پروګرامینګ پې کوو صحیح ده تاسو سمپل دلته دا تیوري کې زیات داسې کنسپټ نه کلیر کړي دیټس وای زه چې کوم تاسو ته خامخا په یو کنسپټ باندې دوه درې پروګرام چې کوم دی هغه رن کوم صحیح ده Okay. Include iStream using namespace std. Okay. اوس مونږه د انټیجر ټایپ د یو فنکشن مین فنکشن دی صحیح ده اینډ دا اوکې شو ښه اوس مونږ څه کوو بچی د لوی اشاره د کرلی بریسز سوري
سکویر بریکټ نه یار کرل بریسټ. ښه اوس زه داسې کار کوم بچی د لوی شه یو پروګرام رن کوو او چې سمپل موږ هغې له یوې ویلې ورکړو انټیجر ایم واخیست 2 3 پروګرام پرې رن کوو. صحیح ده. د دې پروګرام کار به دی چې یوزر نه به یو انپوټ وغواړي هغه له یوزر به له انپوټ ورکړي. لټ سپوز موږ ته په کنډیشن کې 100 پوټ کړو. که چېرته دا کوم یوزر کومه ویلې ورکړي دا 100 نه چې کوم دی 100 کم وه نو ته موږ ته په اپ کې سټیټمنټ کې موږ ته شو کړه چې this value is less than 100. صحیح ده. او که چېرته سیوا وه که نه نو هلته به زموږ سره کنډیشن بیا رن کېږي. بیا به ایل سټیټمنټ کې په ایلس کې به بیا موږ خپل سټیټمنټ ولیکو. تاسو ته پوه کوم. صحیح ده. یو مې واغېستو. صحیح ده. بیا سمپل ما بس یو میسج بس آوټ کړو یوزر ته. صحیح ده. یوزر ته میسج آوټ کړو چې پلیز انټر ا نمبر. صحیح ده. یار وټ انټر وا یار پلیز انټر ا نمبر. صحیح ده. اوکې دا سمپل موږ یوزر ته شو کړو چې سمپل پلیز انټر ا نمبر ته موږ کې دا کوم د پاور سلیش ان به ولګو چې موږ سره بیا چې کوم انپوټ موږ ورکوو په نیو لاین کې زموږ سره راشي. صحیح ده. اوس چې سمپل چې ان موږ انپوټ به ورکو په دې ویریبل کې څه ویلیو سټور کړو یو اپ سټیټمنټ به ورکو. په دې اپ سټیټمنټ موږ ورته وایو که چېرته د ا د یوزر کوم ویلیو اساین کړي که چېرته دا زموږ سره څه وه دا زموږ سره لیس دین 100 وه. صحیح ده. دا زموږ سره څه وه لیس دین 100 وه. نو ته څه وکړه ته داسې کار وکړه بچی د لوی شه ته موږ ته میسج چې آوټ که ګوره یو کنډیشن دپاره سمپل کرل بریسز لګول ته ضرورت نشته. صحیح ده. ښه دا سټیټمنټ چې کوم دی که دا موږ هلته داسې دی. صحیح ده. که چېرته دا ا چې کوم دی که در 100 نه کم و که چېرته کوم ویلیو یوزر ورکړي هغه 100 نه کم و نو ته بیا موږ ته یو میسج چې آوټ کړه چې this value is less than 100 چې دا 100 نه دا کوم ویلیو یوزر ماته پرنټ کړل دا 100 نه کمه ده. صحیح ده. سمپل از دیټ. ښه او سمپل به مونږ بچی د لوی شه بس دلته به دا اوکې اوکې شو. ښه اوس موږ سمپل که نه زموږ سره دلته اوس که کنډیشن ټرو و که آیا یوزر کوم ویلیو انټر که هغه د 100 نه کم و نو بالکل صحیح ده پر اپ سټیټمنټ زموږ سره رن شي. خو که چېرته هغه مطلب 101 ولیکو بل یې ولیکو بل څه یې 100 نه سیوا و نو بیا پس چل کړي نو موږ چې ایلس ګوره موږ خبره دلته ده مین زموږ قیم قیصر هغه داره ایلس بیا ته څه وکړه بیا ته سمپل موږ ته یو سی آوټ راکړه چې څه وکړه سی آوټ ماته راکړه چې د ویلیو is greater than 100. سمپل از دیټ. اوکې چې ماله بس ماته بیا آوټپوټ راکړه چې دا ویلیو خو چې کوم دی زموږ سره د 100 نه چې کوم دی هغه سره هغه ګریټر ده. بس سمپل دغه زموږ پروګرام شو. صحیح ده. ګوره پروګرام به صحیح که چېرته اپ به موږ یو کنډیشن وکړه چې ته یوزر ویلیو انټر کړي هغه 100 نه چې کوم دی کم وي نو به زموږ سره اپ سټیټمنټ رن شي. خو که چېرته کنډیشن دا زموږ سره ټرو دی کنډیشن فالس به څنګه وي چې که چېرته هغه ویلیو د 100 نه زیات انټر کړي نو کنډیشن دا فالس شو. نو چې کله فالس شو نو دا به پر ایگزیکیوشن به دی اګنور شي او زموږ سره بس چې کوم پروګرام دی هغه به ایلس سټیټمنټ ته راشي. دلته به خپل پروګرامینګ چې کوم دی هغه سټارټ کړي. صحیح ده. راځو پروګرام رن کو ګورو څه کېږي. سی ان چې ویل تاسو پکې یو چې کوم دی هغه چې کوم اپریټر دی هغه تاسو پرېښی دی. اوکې نو اوس ګوره ما ته دلته سکرین میسج شو پلیز انټر ا نمبر. لیټ سپوز ورته نمبر 90 ورته ما انټر کړو نو ما څه وي this value is less than 100. اینه ګوره اف سټیټمنټ رن شو ایل سټیټمنټ ته ضرورت هم رانغی. اف سټیټمنټ اف زموږ سره ګوره ټرو شو که نه کنډیشن ای زموږ سره چې کوم ما لیکلی هغه زموږ سره 100 نه کم دی نو ای زموږ سره چې کوم ای سټیټمنټ هغه ټرو شو نو زموږ سره میسج شو. اوس که چېرته ای سټیټمنټ زه فالس شي لیټ سپوز زه ورته 120 ولیکم. صحیح ده. 120 ور 100 نه چې کوم دی سیوا دی که نه یا 220 ولیکم نو اوس ګوره دا 200 نه نو اوس اف سټیټمنټ زموږ سره رنګ شو. صحیح ده. اوس اف سټیټمنټ زموږ سره فال شو. کله اف سټیټمنټ فال شو نو اف سټیټمنټ ختم کړه نو اوس زموږ سره ایل سټیټمنټ رن شو. ایلس کې موږ ته ووایي د ویلیو از ګریټر دین 100 نو ګوره دا میسج چې د چا کارو دا زموږ سره د ایل د ای دس ویلیو از ګریټر دین 100 دا زموږ سره ایلس موږ ته دا پرنټ کو. صحیح ده. نو ګوره چې کله کنډیشن ټرو نو دا رن شو که کنډیشن فال شو نو بیا زموږ سره ایل سټیټمنټ ته اخیستل. ښه اوس یو کار بل کوو یو بل پروګرام رن کوو. لیټ سپوز داسې کار کوو که نه چې یو پروګرام رن کوو چې یاره ته ماته وښایه چې یو ویلیو زه انټر کړم ته ماته ووایه چې یار دا ویډیو آډ ده که ایون ده مطلب دا جوب ده که طاق ده. صحیح ده. نو ډېر ایزي خبره ده. سمپل مونږ یو میسج سی آوټ کړی چې پلیز انټر ا نمبر یو ویریبل ته به یو نمبر چې کوم د یوزر اساین کړي مونږ به سمپل اپ سټیټمنټ کې ولیکو چې بچی د لوی شه که چېرته ګورئ مونږ به ولیکو که چېرته یوزر چې کوم ای ویلیو انټر کړي د دې چې کوم ماډولس دی. صحیح ده. ماډولس دا ته په 2 ډیوایډ کړو چې کوم ماډولس دی که د دې ماډولس چې کوم دی د 0 برابر شو نو ته ماته یو میسج شو کا
اوس ماډولس سره ګوره ته ماته پته ده تاسو کنفیوژن ښکاري خو دا ته زه اوس په سمپل اول داسې کوو ګوره صرف دا میسج شو کوم تاسو ته قصه پوه کوم صحیح ده چې this is even number صحیح ده even number سمپل ماته دا میسج شو که this is even number تا کوم نمبر انټر کو دا زموږ سره even number دی سمپل دا بس سلیش ان ته ضرورت نشته بس اوکې ښه زه تاسو سره ماډولس یار په دې تاسو پوه کوم چې دا ماډولس what is this اوکې سو جسټ زه راځم او یو پینټر چې کوم دی هغه ګورو چې زموږ سره په پینټ کې تاسو سره ماډولس ته قصه ښیم چې دا ماډولس موږ څه ته وایو صحیح ده سمپل دا به تاسو اوس پوه شئ چې یار دا څه قصه ده لیټ سپوز ګوره ماډولس دې ته وایي لیټ سپوز که زه به پنسله کې چېرته یوزر یو ویلیو انټر کړي 10 صحیح ده 10 ګوره د 10 ماډولس ګوره دا شی زه نشم کولی تاسو ته پته ولګي د 10 ماډولس زموږ سره شی 10 ماډولس دې ته موږ ماډولس وایو صحیح ده دې ته موږ څه وایو ته موږ وایو ماډولس اوس ماډولس څه شی دی دې ته موږ څه کوم ماډولس دې ته وایي چې که دا 10 موږ ورته چې که 10 ماډولس لکه مطلب کوم انټر یوزر کوم ویلیو انټر کړي ا ماډولس موږ ورته کړو ا ماډولس زموږ سره د 2 دا ا موږ په 2 ډیوایډ کړو دې ماډولس زموږ سره د څه برابر د 0 نو ته ماته چې دا سره د بیا ایون د ماډولس څه قصه لیټ سپوز یوزر 10 انټر کو صحیح ده د کیبورډ نه یوزر 10 ولیکو نو ته دا 10 نه والا دی ا ته به نو سره 10 اساین چې دا په 2 ډیوایډ کړه صحیح ده نو ګوره په 2 ډیوایډ کو نو 2 5 10 نو 2 5 10 شو صحیح ده نو ګوره 2 5 10 شو بچې د لوی شاو دلته زموږ سره لاندې سره راغی د دې نه چې د 10 نه 10 ماینس کې کنه نو سره 0 راغی کنه نو ګوره دا 0 چې کوم دی تر ریمایندر دی د 0 ته دا 0 چې زموږ سره کم راغی بچې د لوی شه دا 0 دا زم او سوري یار دا 0 چې زموږ سره کم راغی دا زموږ سره شي د توي ماډولس صحیح دی تاسو ماډولس چې کوم زموږ سره د ریمایندر راشي د تاسو د توي ماډولس صحیح ګوره د زموږ سره شي دا زموږ سره د ماډولس هیڅ پکې هم ګران نشته یار ډېر ایزي چیز دی دا زموږ سره شي شو دا زموږ سره شي شو ماډولس دا 0 زموږ سره ماډولس شو ولې چې کله ښه اوس که څه لیټ سپوز دلته وایم چې یاره یوزر لیټ سپوز 11 انټر کو نو د 11 ته په 2 ډیوایډ کا نو 11 چې په 2 نو 5 2 10 بشي کنه 5 2 10 شو لاندې ګور لاندې زموږ سره ریمایندر 1 راغی کنه نو دی دا زموږ سره ماډولس څه راغی 1 نو کوم اوس په موږ په ال سټیټمنټ وایو چې د ماډولس زموږ سره د 1 برابر یا د 0 برابر نه ته وایي چې یاره د ایون د خامخه یا د 1 برابر یا د 0 هر انس چې کوم دی دغه ماډولس زموږ سره په 2 ډیوایډ کې یا به د 0 برابر یا د 1 نو که چېرته د 0 برابر سمپل ماته مې شو کوي یاره دا خو چې کوم دی ایون د خو که چېرته زموږ سره دغه ماډولس چې کوم دی هغه د 0 برابر نه نو ته بیا سمپل ماته یو میسج شو کا او میسج ماته سمپل شو کا چې this is odd number صحیح ده odd number دا odd number ته انټر کړل نو سمپل زموږ سره شي شو odd number شوی odd number اوکې سمپل از دیټ که چېرته اف زموږ سره ټرو شو که چېرته هغې ماډولس 0 برابرونه اف سټیټمنټ به رن شي ایلس به زموږ سره اګنور شي خو که چېرته اف زموږ سره فالس شو نو سمپل به اف به زموږ سره اګنور شي ایل سټیټمنټ به زموږ سره ایگزیکیوټ شي صحیح ده اوس یو نمبر انټر کول سپوز انټر کوم 60 ګوره 60 په 2 ډیوایډ کوم 30 راغی 30 بس قصه ختم 0 ماډولس دا زموږ سره ایون نمبر او this is even number خو که چېرته زه ورته اوس لیټ سپوز 9 انټر کوم صحیح ده 9 زموږ سره طاق دی کنه odd number دین ګوره this is odd number نو سمپل زموږ سره اف سټیټمنټ فالس شو او زموږ سره چې کوم زموږ سره ال سټیټمنټ هغه زموږ سره ایگزیکیوټ شو this is the simple کیبل پروګرام د تران کوم جو هم یا بسم الله کوای چې یاره زه رن کوم صحیح ده یو دوه ویریبل الو ویریبل ا او بی یو دوه نمبر کمپیریزن کو صحیح ده چې یاره کم موږ سره په دې کې غټ دی کم پکې زموږ سره ورکوټه نو پلیز انټر ا نمبر پلیز انټر first number صحیح ده پلیز انټر یا دې بولی کو سوري یار پلیز انټر ا نمبر please enter a number par a بولی کو صحیح ده par variable a par a صحیح ده او سمپل بدا دې موږ کاپی کو کنټرول سی او لاندې موږ سکو کنټرول وی او please enter a number par variable b and دا به موږ b کو صحیح ده just like that اوس به موږ یو if statement والو if پکې موږ ولیکو که چېرته دا a زموږ سره greater than b او a is sorry یار a is greater than b او که دا a is greater than b او نو ته بیا موږ ته میسج شو کا سی آوټ که موږ سره چې a is greater than b چې دا ګریز زموږ سره د b نه چې کوم دی غټ دی صحیح ده خو که داسې نه وه نو ته بیا زموږ سره داسې وکړه بچې د لوی شه چې موږ ته بیا میسج شو کا چې یاره دا
B is greater than A صحیح دی بیا B is greater than A صحیح ده که چېرته ګوره سمپل اینډ سمپل قصه ده که چېرته موږ ګوره یوزر نه باید A ویلیو والو B ویلیو به والو نو بیا به که چېرته موږ وګورو که یوزر دا کوم ویلیو A انټر کړي که دا د B نه غټه وه نو موږ به وایو چې یاره A is greater than B خو که دا کنډیشن زموږ سره پالس کېږي نو بیا به سمپل موږ څه وکړو B is greater than A صحیح ده بیا به سمپل موږ داسې وکړو چې دا B is greater than A پروګرام رن کوو اوکې نو ګوره پروګرام زموږ سره شو وایي پلیز انټر ا نمبر وایي پلیز یو نمبر انټر کړه لیټ سپوز ورته انټر کوم 30 ګوره A ته ما 30 ساين کو او B ته ما لیټ سپوز 20 ساين کو ګوره موږ څه وایي A is greater than B ګوره A زموږ سره 30 دی او B زموږ سره 20 دی نو په خبره A is greater than B شو خو که چېرته زه الټه کار وکړم که چېرته زه داسې کار وکړم چې 50 زه A ته ساين کړم او 100 B ته ساين کړم نو اوس به وایو چې B is greater than A نه B وایي د A نه greater شو نو ګوره بالکل B زموږ 100 دی A زموږ سره 50 شو نو A دا موږ سره انټر او ویلیو پر B نو B ویلیو زموږ 100 دی A ویلیو زموږ سره 50 شو نو خامخا A B زموږ سره غټ شو دا زموږ نننی کلاس درې پروګرام بیرته راغلی امید لرم چې تاسو دا کنسپټ بیخي کلیر شوی چې what is the difference between if else and why we use if else in our programming why we use if else or if statement in our C++ programming and you may also know that why that how important it is okay so that was the simple ډېر سمپل مې درته وښودل یار په دې کې مو ستاسو نه پوهېږئ نو الله مل شه نو